ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د کندوز ملي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن یکشنبه د 1440 سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 5مه د 1415 لمریز کال د غبرګولي یا جوزا یو 13مه چې د 2016 زیږدیز کال د جون میاشتې 21 منېټې سره سمون لري. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. زه شعیب افغان یم. د کندوز ولایت د مرکزی بندخونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 850 تنه زندانیان شته چې د استوګنې، خوړو او زده کړو ټولې لازمي اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل د محمود الله شوال پر راپور کې. د کندوز ولایت د مرکزی بندخونې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ولایت په زندانونو کې شاوخوا 850 تنه زندانیان شپې ورځې تیروي چې د ژوند، خوړو، زده کړې ټولې لازمي اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزی بندخونې مالی او اداري مسؤل مولوي احسان الله غازي وایي د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته زندانونه د ظلم، وحشت او شکنجې پر ځای په علمي او روزنیزو مرکزونو بدل شوي دي. شمیر د بندیانو تقریبا د ولسوالیو سره 800 پورې غالبا انشاءالله دلته موجود دي. الحمدلله موږ زندانیانو ته دلته د هر رقم اسانتیاو برابرولو زمینه برابره کړې ده او د اسلامي امارت د اصولو مطابق موږ دوی ته زمینه برابرو. څو ورځې د مخه موږ دلته هایجین کمیټه درلودل، یعنې د حفظ الصحې ده چې د سر صلیب د خوا اکمال سوی او په بېلابېلو بخشو کې موږ دوی ته په دا اوس چې کوم د ګرمۍ او دا ګرمه هوا رانوې سوې ده، موږ دوی ته کولران، پنکې، حتی نوي کولران هم دوی ته برابر کړي دي او په یوه خونه کې 2 کولران هم ورته برابر کړي. د پنکو زمینه هم الحمدلله ورته برابره ده. دغه رقم چې هر موسم را رسیږي موږ د دوی دغه رقم اکمال کوو. له دې سره هم مهاله په دغه زندان کې یو تن بندي نقیب الله د مسؤلینو له چلند څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وایي چې اوس په زندانونو کې د زندانیانو ټول حقونه خوندي دي. نوموړی وایي ما اصبح بس میخوایم که همین رقم که ما کوشش کردیم تقدیر هستیم باید اونا محمود چون همین کسب کاری که هستن باید از اینا استفاده خوب کنن. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د کندوز له مرکزي زندان څخه له بېلابېلو برخو 120 تنه زندانیان فارغ او په اړوندو برخو کې سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس سید کریم هاشمي له ازبکستاني پانګوالو او سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګرۍ پر پراختیا، پانګونې او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. بشپړ جزئیات یې په راپور کې. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د ګډو پانګونو او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ازبکستان ټینګار. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوی رئیس الحاج سید کریم هاشمي د ازبکستان د سوداګرو او پانګوالو په یوې ډلې سره د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مقر کې د لیدنې کتنې پر مهال ټینګار کړی چې افغانستان اوس مهال د پانګونې لپاره مناسب او وړ شرایط لري او د کرنې، معدنیاتو، انرژي، ترانسپورت او زیربناو په برخو کې د کورنیو او باندنیو پانګوالو لپاره پراخ او بېساري فرصتونه او شانسونه برابر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان احسان الله احسان بیا وایي چې الحاج سید کریم هاشمي همدارنګه زیاته کړي چې د شته ستونزو د اغېزمن او ګټور هواري لپاره د دواړو ملکونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ ګډه او شریکه سوداګریزه شورا جوړه شوې ده. نوموړي په دې لیدنه کې د ازبکستان سوداګرو او پانګوالو ته د سوداګرۍ او پانګونې خونې فعالیتونه او په افغانستان کې د پانګونې رامنځته شویو فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کړي. سید کریم هاشمي روښانه کړي چې د مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره غوره فرصتونه رامنځته شوي او ازبکستاني پانګوال په افغانستان کې د کانونو استخراج، انرژي تولید او کرنې په شمول په ګڼو سکتورونو کې پانګونه کولی شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس سید کریم هاشمي د غرض وړاندیز کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ لا اسانولو لپاره د دواړو لوریو سوداګرو یوه ګډه شورا هم رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خپرو شویو معلومات پر بنسټ دواړو لورو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د ګډو پانګونو پر زیاتوالي او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې اقتصادي شنونکي بیا په دې اند دي چې دا ډول غونډې د دواړو ملکونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د جدي هوډ څرګندونه کوي او د راتلونکو پانګونو لپاره د مناسبې زمینې په چمتو کولو کې مهم او ګټور رول لرلی شي. اقتصادي شنونکي امید الله قاسمزی بیا وایي چې افغانستان د پانګونې بېشمېره فرصتونه لري او د سیمې او نړۍ پانګوال کولی شي له شته فرصتونو څخه ګټه اوچته کړي. چنانچه افغانستان پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و میتونه نقش مهم در رسای معلومات و منظور آگاهی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روی فرصت‌ها منابع مختلف در افغانستان باشه و این امر سبب میشه تا جذب سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور صورت بگیره و بدون شک سرمایه‌گذاری‌ها میتونه نقش مهم در توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی افغانستان داشته باشه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلومات پر بنسټ د افغانستان او ازبکستان خصوصي ذاتي سکتورونه د مهال د سلګونو میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د همکارۍ او تفاهم لیکونه لري چې په افغانستان کې د چرګوړو د تولید فابریکې جوړول، د سیمنټو او ډبرو سکرو سوداګري، د وچو میوو او سبزیجاتو صادرات، د خوراکي او غذایي توکو او سون موادو واردات، د هګۍ اچونکو چرګانو تولید او ورزشي خدمات پکې شامل دي. د بغلان ولایت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړۍ ربع کې له 13,000 څخه ډیر کډوالي کورنۍ له دې ادارې سره ثبت شوي دي. بشپړ جزئیات په راپور کې. د روان کال په لړ کې د سلګونه تازه راستنیدونکو کډوالو ثبت او د هغوی لپاره د بغلان ولایت کډوالو ریاست له لوري د ګڼو اسانتیاو برابرول. د بغلان ولایت د کډوالو ریاست وایان سید علي حسیني وایي د روان کال په لومړۍ ربع کې د ایران او پاکستان څخه 833 تازه راستنه شوي کډوال د دوی په اداره کې ثبت شوي دي. امروز یک باب مکتب داریم در قریه سیاد که اکثر با عودت کننده و مهاجرین هستند و هم با تمویل دفتر یونیسیار است با ارزش حدود $270,000 امریکایی. این مکتب کارش پیش میره و همچنین در کنار از ما حفر چاهای عمیق داشتیم، یک با امار، یک با مسجد داشتیم و همچنان برنامه تجارت‌های کوچک داشتیم برای افراد خانواده‌ای که قبلا تجارت‌های کوچکی را آغاز کرده بودند و ما به اینا بتونیم از طریق با همکاری مؤسسات همکار ما اینا گسترش بدیم که اینا بتونن به اصطلاح در کنار از اینکه کفاف خانواده خودش میشه، یک 15-20 نفر از مهاجرین عودت کننده دیگر هم زیر همین چتر بگیریم و آموزش بدیم اینا را. ورته مهال د پاکستان هیواد څخه یو تن تازه راستون شوی کډوال محمد عمر د اسلامي امارت له خدماتو څخه خوښي څرګنده کړه او له ملي سوداګرو څخه وغوښتل چې د دوی لاسنیوی وکړي. پاکستانیو خلکو څخه چې د برخورد صحیح ونه کړي د مهاجرو سره په لارو کې چې د کډې باید راولې او د پیسو غوښتنه باید کوله او برخورد خو یې صحیح نه و د مهاجرو سره او د افغانستان خاورې ته چې کله راواوښتلو په افغانستان کې د امارت اسلامي له خوا څخه د مهاجرو سره ډېره ښه رویه کېدله. په عمري کمپ کې خدمتونه ډېر په رسېدنه کېدله. کوم مشکلات چې وه څه مشکلات خو خو زیاتره مشکلات ته رسېدنه کېدله. د امارت څخه ډېره مننه کوم چې په عمري کمپ کې دوی کوم خدمتونه کوي هغه واقعا د ستایلو وړ دي. ویل کېږي چې د بغلان ولایت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له لورې له دې وړاندې د تازه راستنه شوو کډوالو لپاره 18 خیمې ویشلې وې. د پکتیا مرستیال والي د یاد ولایت اړوند د فرضي کرښې ته څیرمه د پیل شوو پروژو څخه لیدنه کړې. له پکتیا ولایت څخه زموږ همکار راپور کوي. د پکتیا مرستیال والي ورسره مل پلاوي د دغه ولایت ختیځو ولسوالیو ته سفر ترسره کړ او هلته یې فرضي کرښې ته څیرمه د مشرتابه مقام له خوا څه موده وړاندې د پیل شویو پروژو څخه لیدنه وکړه. الحاج مولوي محمد انور دین پرور د یادو پروژو له ډلې په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د شیرختل دیني مدرسې د جوړېدو له چارو هم لیدنه وکړه. د دغه پروژې چارې شاوخوا 40 سلنه پای ته رسیدلې او د پاتې کارونو د ښه ترسروي په برخه کې کارکوونکو ته سپارښتنه وشوه. انجینران چې څومره مربوطه انجینران دي دغه پروژو دا هم ټول راوغوښتل، خدای دې اجر ورکړي. هغوی هم حاضر شول دې مسلې ته. نو موږ سفر شروع کول کې ولاړو د یاریوب ولسوالۍ ته. یاریوب ولسوالۍ ته چې ولاړو هلته په خرشتل کې وه مدرسه وه، د مغیر هم نظارت وکړه. الحمدلله چې کالونه یې موږ ولیدل په 100 کې 40% کار کې سوی و او کار پې روان و لله الحمد. هغه ځای نه بېرته راوګرځېدلو بیا په بینخیلو کې د یوه لیسې یو چاردیوال و هغه مو کو نظارت مو کو کار پې لګیا و، هغه شورا خلک ورته ناست و. په دې سفر کې د مرستیال والي سره د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ټاکل شوي ټیم او د پکتیا ولایت ځینو ادارو کارکوونکو هم برخه لرله چې په ترڅ کې د هغو پروژو د بیا پیل برخه کې اقدام وشو چې د ځینو ستونزو له امله یې چارې ځنډېدلې وې. البته پټان ولسوالۍ ته چې ولاړو
هلته نو دوه جماعتونه دي چې یو د خروټو جماعت او یو د قیمتي د منګلو جماعت وو. جماعتونه د څه وجوهاتونه مخکې خو یقیني راغلی و چې د پروژې لږ متاخره شي، بیا جنګونه سو دغونه متاخره شي امنیتي لحاظ باندې، نو بیا چې کار په شروع سه په جماعتونو ته هغه د موږ مرګري چې د کابل نه هیئت راغلی و هغه موږ سره یو ځای په دغه ورځ باندې هغه هم نظارت کړی د موږ مرګري انجنیران چې ولاړ یو ټیم د کلیو د پراختیا انجنیرو د معرف انجنیرو دغه نور انجنیرانو د موږ د ولایت مرګري و انجنیرانو دا ټول لاړ ته نظارت وکړ. د سیمې اوسیدونکو د روانو پروژو له پیل څخه خوښ دي او وايي په دې سره به د دوی اړتیاوې تر ډیره بریده پوره شي. د پکتیا اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اقبال په دې اړه وایي موږ ډیره هیله کوو چې د اماراتو خو موږ ته د مدرسه جوړیږي، موږ نوره هیله څنګه کوو چې موږ ته نوره ښکلي کړي، دا توکې جوړ کړي دي نوره جوړ کړي، دغې نه کم نه کم 200 شاګردان موږ په دغه کلي کې ورته لرو. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی سلطان محمد هم وایي دغه نظارتونه ګټور بولو ځکه چې الحمدلله دلته موین صاحب راځي دلته نظارت کوي. تیر کلن شل دوران کې خو دلته هیڅوک نشول راتلی، انجینر نشو راتلی چې هغوی نظارت کړی و د کومې پروژې. اوس الحمدلله چې موین صاحب خپله ساحې ته ځي هغلته نظارت کوي، د موږ داسې پروژو نظارت کوي چې هغوی 100% وړو بچیانو ته ماشومانو ته هغلته دین زده کړې کېږي، 100% مزدور ته ګټه رسیږي. پکتیا کې فرضي کرښې ته څیرمه د پیل شویو پروژو چارې دمګړۍ روانې دي او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه راز د ځینو یې کارونه بشپړ شوي دي چې د پکتیا ولایتي ادارې مسؤلین د چارو په برخه کې ولسونو ته بشپړ ډاډ ورکوي. په بلخ ولایت کې د علمي او فرهنګي بنسټونو د همغږۍ د پیاوړتیا په موخه غونډه ترسره شوې ده. کره جزئیات په راپور کې د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د علمي او فرهنګي بنسټونو د ارزښت په اړه وینا وکړه او ویل ټول علمي او فرهنګي بنسټونه او همدارنګه د اماراتي او خصوصي پوهنتونونو زده کړیالان باید خپل سیرت او صورت د اسلامي شریعت له احکامو سره سم کړي. ما و شما در پانتونهای دولتی باشه یا در پانتونهای خصوصی باشه و در شما معلوم است که در پانزایها در سیمیسترها که درس خوانده میشه در بخش پانتون مهم هم است که عقیده بوده، عقیده اجتماعی، عقیده فرهنگی، عقیده اختصاصی و این عقیده خدا جور بسازیم ما و شما در شاگردها را ما و شما تربیه بکنیم با وجود که به هر بخشی که میخوانه، خواهی در بخش طب میخوانه، در بخش زراعت میخوانه، در بخش اقتصاد میخوانه یا در بخش دیگه چیز که میخوانه، از همه مهم است که و عقیده خدا جور بکنه، عقیده خدا به اسلامی، به شرعی، به مذهبی برابر بکنه و قیافه خدا و گشت گذار خدا، حرکت خدا و سکانات خدا به سنت برابر بکنه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس محمد الله زرار وایي د اطلاعات او کلتور ریاست د یو فرهنګي بنسټ په توګه د فرهنګي، علمي او ټولنیزو فعالیتونو د ودې او پیاوړتیا لپاره له اړوندو ادارو سره نږدې همکارۍ او همغږۍ لري. دغه په وینا د ځوان نسل د فرهنګي ارزښتونو، تاریخي آثارو او ملي هویت سره بلدتیا د فرهنګي میراثونو په ساتنه او د ځوانانو ترمنځ د مسؤلیت احساس په پیاوړتیا کې مهم رول لري. و موږ ته زمینه جوړه سي چې ځوانانو ته یا په اصطلاح د بلخ اوسېدو و عام خلکو ته موږ برنامې یو خاص کار و محصلینو ته داسې برنامې آموزشي برنامې ورته جوړې کړو، علمي سیمینارونه ورته جوړ کړو د میراثهای فرهنګي په برخه کې. زموږ فرهنګي برخه، زموږ فرهنګي میراثونه څه دي پر ارزښت خبره ورته وسي، زموږ د عباداتو د تاریخي پر حفاظت باندې هغوی ته سیمینارونه ورکول سي، کندنکاري کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ به خلکو ته سیمینارونه ورکو، عامه پوهاوی ورکو، خلک په دې پوه کړو چې دا یو عبیده ده، دا یو باستاني سیمه ده، دا د افغانستان یو تاریخ دی، باید له منځه نسي ولاړ. ورته مهال د بلخ پوهنتون د فرهنګي او ټولنیزو چارو مسؤل وزیر احمد فروشنجي وایي چې د دې پوهنتون په بېلابېلو مرکزونو کې د استادانو، کارکوونکو او زده کړیالانو لپاره د اسلامي او شرعي زده کړو درسونه ورکول کېږي. د دې پروګرامونو موخه د دیني پوهاوي لوړول، د اسلامي زده کړو پیاوړتیا او د شریعت د اصولو په اړه د پوهې زیاتول دي. نوموړی همدارس زیاتوي چې له دې سربیره د اسلامي امارت د مشرتابه فرمانونه او لارښوونې هم زده کړیالانو او کارکوونکو ته تشریح کیږي او په منظم ډول ورته لارښوونه کیږي چې د همدې اصولو مطابق عمل وکړي. در پوهنتون بلخ حدود 500 منصوبین وجود دارند، کارمندان پوهنتون بلخ که خوشبختانه
طبق فرمانهای موجوده و طبق طرزالعملهای امارت اسلامی افغانستان برای منصوبین پوهنتون بلخ درسهای دینی، درسهای دعوت و ارشاد، درسهای از طرف منصوبین برگزار میشه و از طرف خود شخص شیخ صاحب بزرگوار در سطح پوهنتون. همچنان برای معسلین پوهنتون بلخ که 8000 معسل در پوهنتون بلخ تحصیل میکنن در بخش‌های مختلف، در لیسانس و ماستری، همچنان درس‌های دینی، درس‌های امور فرهنگی و اجتماعی در چندین مرکز پوهنتون بلخ برگزار می شود که در پوهنتون مرکزی و تکنیکوم، در پوهنځی تعلیم و تربیه و پوهنځی طب و در ساحه جدید پوهنتون بلخ که 11 پوهنځی در اونجا قرار دارد. د یادونې وړ ده چې کلتوري او علمي غونډې هغه پروګرامونه دي چې د علمي، فرهنګي او تعلیمي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا، د تجربو د تبادلې او د علمي فعالیتونو د پراختیا لپاره د لارو چارو د ارزونې په موخه ترسره کیږي. اوس هم څو ولن کورني او بهرني خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس سید کریم هاشمي له ازبکستان پانګوالو او سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګرۍ پر پراختیا، پانګونې او اقتصادي همکارۍ خبرې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې وايي په دې لیدنه کې دواړو لورو د ګډې پانګونې په زیاتوالي او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د افغان او قزاقستاني تولیداتو د ګډ نندارتون او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوو دوه اړخیزو غونډو په پایله کې د خصوصي سکتورونو ترمنځ د همکارۍ او 15 شوکړې لاسلیک شوې. د وزارت په وینا یادې هوکړې د درملو، سبزیو، وچو او تازه میوو، وړو، غنمو او غوړیو د وارداتو او صادراتو ترڅنګ د بانکي همکاریو په برخو کې شوي دي. چارواکي وایي د دغه هوکړو موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د پانګونې فرصتونو زیاتوالی او د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دغه ولایت د هیموډیالز روغتون ډاکټرانو د جراحي عملیاتو له لارې د یو ناروغ له ښي پښتورګي څخه 15 کوچنۍ تیږې راایستلې دي. د یاد ریاست د خبرپاڼې له مخې یاد ناروغ 20 کاله عمر لري او ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د سرچینې په وینا دغه ناروغ د پښتورګي د سخت درد له امله یاد روغتون ته تللی و چې هلته له اړینو معایناتو او ټیسټونو وروسته د یورولوژي برخې متخصصینو د هغه جراحي عملیات په بریالیتوب ترسره کړل او اوس د ناروغ روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ ښودل شوی دی. همدارنګه د یاد روغتون مسؤل ډاکټر ذبیح الله روفي ویلي چې دغه روغتون د پرمختللو تجهیزاتو او مسلکي ډاکټرانو په لرلو سره د پښتورګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیل رژیم د هوایي بریدونو او ډزو له امله لږ تر لږه 9 فلسطینیان چې یو ماشوم او د الجزیرې شبکې یو خبریال هم پکې شامل دی شهیدان شوي دي. د الجزیرې شبکې د راپور له مخې په یوه برید کې د غزې ښار د صبرس سیمې یوه سوګنیزه ودانۍ په نښه شوې چې له امله یې 4 فلسطینیان شهیدان شوي، یو شمېر نور ټپیان دي. او د پای خبر هم دا چې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د شیکاګو ښار لویزن سیمه کې د ډزو له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. پولیس چارواکو ویلي په یو موټر کې سپرو خلکو د شپې په 11 بجو پر خلکو ډزې کړي. سی بی اس نیوز د ټپیانو عمر له 12 تر 40 کلونو ښودلی او په خبره یې د یوه تن ټپي روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. که څه هم تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو پلټنې دوام لري. د کندوز ملي راډیو درنو اورېدونکو دا د ساعت مهم خبرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا هم په لوی بښونکي سپېڅلي الله تعالی سپارم. الله مو مل شه. دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.